الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا قال الله تعالى في القرآن الكريم والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون صدق الله العلي العظيم ونفعني وإياكم بآياته والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد بعدد من قعد وقام اللهم صل وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى سائر الصحابة والتابعين وعلى عبادك الصالحين. دوستانو عزیزانو، الله رب العزت ارشاد فرمایلی دی چې ایمان والو ستاسو مال او ستاسو اولاد تاسو چرته غافل نکی د سنا د الله رب العزت د ذکر نه چې کم سړی د رب العالمین د یادګیرنې نه غافل کیږي د مال سره اولاد سره الله رب العزت دا هغه سړي په قرآن کریم کې ذکر فرمایلی چې الله رب العزت داسې خلق نه خوښوي چې ځان ته ډیر غټ سړی وایي او بخل کوي او بل ته د بخل تعلیم ورکوي او هغه سیس پټوي چې کوم سیس رب العالمین دته ورکړی دی هغه کې څه کوي؟ بخیلتوب کوي، شومتیا کوي. حدیث شریف کې راځي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایلی دی سړی وایي چې زما مال الله رب العزت ورته څه فرمایي؟ ابن آدم ستا مال هغه مال دی ستا مال هغه مال دی چې کوم تا وخوړل، ستا مال هغه مال دی چې تا واغوستو، ستا مال هغه مال دی چې تا چاته ورکړو د ځان نه د مخکې ولېږلو د آخرت لپاره. یو بل حدیث شریف کې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایلی دی چې تاسو ځان د حرص نه بچ ساتئ، ځان د بخل نه بچ ساتئ، تر دې پورې الله رب العزت تاسو نه مخکې قومونه د شومتیا د لاسه هلاک کړي دي، د حرص د وجې ستاسو نه مخکې قومونه یې هلاک کړي دي. د مسلم شریف حدیث کې راځي نبی علیه الصلاۃ والسلام ارشاد فرمایلی دي چې 3 کسان به جنت ته نه داخلي، چې یو شوم وي، یو
بخیل یعنی شوم وي، دویم دوکباز انسان چې دوکې خلکو ته ورکوي، دریم هغه چې چا سره احسان وکړي او احسان خلکو ته ور یادوي چې تا سره ما احسان کړی. دا درې واړه کسان به جهنم ته داخليږي، جنت ته نشي داخلي. ترمذی شریف روایت کې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایلی دي چې کله هم یو انسان کې په دې دریو خامو کې یو خامي موجود وي، یا د شوم وي، بخیل وي، د جنت ته نه داخلي. دا د دوکباز وي، خلکو ته دوکې ورکوي، د هم جنت ته نه داخلي. د احسان خلکو ته ور یادوي چې تا سره ما دا احسان کړی دی، تا ته ما لاره جوړه کړې ده، تا ته ما پل جوړ کړی دی، تا ته ما کویې کنستی دی، تا سره ما دا نیکي کړې ده، تا سره ما دا نیکي کړې ده. رب العالمین فرمایي چې داسې انسان احسان جداولو والا، احسان ور یادولو والا دا په ده باندې جنت بوی هم حرام دی. څه د جنت بوی هم حرام دی. یو بل حدیث شریف کې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایلی دی چې انسان کته فاضل مال سیوی مال د الله بلار کې خرج کې، دا ستا د پاره د هغه خبرې نه بهتره خبره ده چې کوم تاسو ځان ته سره جمع کې او تا خلکو نه منې کړی ده. ٹھیک ته الله رب العزت تا ته مال دولت درکړی دی، تی خرج کوه په قدر ضرورت خرج کوه، کم ځای کې ضرورت خرج کوه، لاس په مکه دا رب العالمین به تا ته جاری او ساری ساتي. او کچری تا په لاس کې خو دو نه پتی اوزي نه بو ترازی. ډیر خلک داسي وي چې د مال پشمیره کې، د مال په لیکوال کې، دغه په ناشته پاسته کې، هغه په قتلو کې، دغه په خصمانه کې دی لګیدلی وي، الله رب العزت عبادات نه دی محروم دي. یو بل حدیث شریف کې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایلی چې په خلکو بداسي یو زمانه راځي چې دې د پاره درهم او د دینار نه نفع ورکول ولا نسیوا بل سیز نوي. دا روایت مسند احمد کی راضی صحابه کرام رضی الله عنهم اجمعین د صحابه النبی علیہ الصلوۃ والسلام نه ډیر په حیرانګۍ سره تاسو کوي د الله رسوله دا بسنګ زمانه چې مسلمان باندې به داسې زمانه راځي چې هغه ته درهم او د دینار نه علاوه سیز نفع نه ورکړي. د الله رسول صلی الله علیه وسلم ورته جواب ورکړي، ورته وایي چې کله هم انسان دینار او درهم ورکړي، صدقه کوي، الله رب العزت په د ځمکې نه د هغې صدقې د وجې نه آفات او بلیات او مصیبتونه او هر قسم بیماری به ترې درکوي. مصنف ابن شیبه کې راغلی دی جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایلی دی چې کله هم په یو کس باندې آفت راځي او دې شوم وي، بخیل وي، هغه آفت دې مکمل ځان سره ونغاړي، او چې کله هم دې سخی وي، الله رب العزت و د غټ زړه ورکړي، د غټ زړه خاوند وي او دې صدقه کوي، وي د لپاره هغه صدقه داسې یو ډال جوړ شي لکه څنګه په جنگ کې سړی د تورې نه ډال بچ کوي، وي داسې د آفت نه الله رب العزت د ډال د صدقې په ډال سره دی بچ کوي. دوستانو عزیزانو، عرض مې دا کولو چې الله رب العزت نن سبا هر یو انسان ته مال او دولت ورکړی دی، خو زړه یې نه دی ورکړی. نن الله رب العزت هر چاته مال او جایداد ورکړی دی، اولاد یې ورکړی دی. که د اولاد په لحاظ سره یې وګورې نو تربیت به صحیح نه کوي. تربیت دې صحیح څه ته وایي چې په انګلیش سکول کې داخل کا، انګریزي تعلیم ورته ورکړه، د ټولو نه تعلیم یافته کا یا غټ ایجوکیټډ چې داسې دا ټول نه کامیاب. حالانکه دا ټول نه غلطه خبره ده. ستا په ایجوکیشن کې ستا بچی ته وبالوالدین احسانا د احسان معامله ورته نه کوي. ولا تقل لهما اوف، چې والدینو ته به اوف قدرې نه کوي، دا ورته صرف او صرف د قرآن تعلیمات. ماته چې صرف د قرآن دپاره لیږو، د غنټې 2 غنټو دپاره جومات ته لیږو، بیا په هغې کې هم صحیح ورته نن باران دی، نن دا چل دی، نن دا چل دی، پای کې نن ماما کره تللی، نن نیا کره تللی، نن دای کره تللی دی، نن دلته تللی، دا ټولې بانې ورته راجمع کړو. او چې کله سکول ته ځي هلته یو غټ فیس ورکړو که نه، بیا داسې کوي یاره دی سکول ته ځي، سکول یې خرابېږي، بابا کرم نه پاتې کېږي، نیکر کرم نه پاتې کېږي، یاله شابه زر راځه چې سکول ته ځي، سکول سبق لکه د سکول د سبق اهمیت ورسره شته،
خو د قرآن د سبق اهمیت ورسره نشته. دې ته ورته وایي د ایمان کمزوري. د څه؟ د ایمان کمزوري. کله هم د مسلمان په زړه کې د قرآن عظمت او مضبوطیا هغسې راله چې څنګه ته د خپل بچي د مستقبل دپاره دا سوچ کې چې دی به په دې قرآن سره کامیابیږي، په سکول سره به ناکامه کېږي. الله رب العزت د دې کلام د برکته دوره مخکې بوځي څنګه الله رب العزت په خپل فرمایي. النبي عليه الصلاة والسلام نے یو حدیث منقول لے ان الله يرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به آخرين. الله رب العزت ډیر قومونه د دې کلام د برکت د دې قرآن د برکت ډیر اوچت مرتبو ته ډیر اوچت درجو ته ورسول او ډیر قومونه پست او ذلیل کړل، خوار کړل، تباه کړل. څه د لاسه؟ د دې د عظمت نه کولو د لاسه. دوستانو عزیزانو عرض مې دا کولو چې الله رب العزت انسان ته اولاد ورکوي. الله رب العزت انسان ته اولاد ورکوي، بیا د هغه اولاد تربیت لومړی پوړی د دې ځای نه شروع کېږي. یا ایها الذین آمنوا ای ایمان والو قوا انفسکم واهلیکم نارا. خپل ځان او خپل اولاد د اور نه بچ کړه. ته خپل بچي ته دا ویلی شي راځي چې زه جومات ته موسته، ته دا ویلی شي لاړ شه مدرسې ته، ته دلته کیسه کوي اپله دې پله فضول ولې ګرځې؟ ته دا ویلی شي؟ دوستانو عزیزانو خپل اولاد له تربیت ورکوئ. اولاد د تربیت هغه رنګ چې څنګه حق، څنګه د قرآن تعلیم درکړی دی، څنګه د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم تعلیم درکړی. که تاسو دا خبره کوئ چې مار نہیں پیار د انګریز په نقش قدم باندې روان وي، څنګه هغه د تخی او څنګه هغه د طریقهکار د تخی، دوستانو عزیزانو پرې تباہی طرف ته روان وي، هلاکت طرف ته روان وي. هم اکه بچې ځان دپاره پلار لوی کي بیا ګیله کوي یاره استاد چې خبره مې نه مني نافرمانه، نو خاوره به نه فرما بردار شي. تا د وخت سر د پلار ځان ته لوی کړی. دوستانو عزیزانو موضوع مې بله ده خو دلته دې طرف ته خبره لاړه. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایلی دي چې د انسان دپاره په دنیا کې دوه څیزونه د فتنې نه دي. انما اموالکم و اولادکم فتنه. قرآن کریم کې راغلی چې ستا دپاره مال اولاد فتنه ده، بشرطې کې چې د رب العالمین د عبادت نه تا منې کوي، د رب العالمین د حکم نه تا منې کوي، د احکم الحاکمین د یو حکم نه دې منې کوي. یو په شریعت کې دته یا دیوال جوړیږي تا دپاره بیا دا فتنه جوړه شوه. او که چرې هم دا ستا د دین دپاره ستا د نیکې لارې دپاره سبب جوړیږي بیا ستا دپاره نعمت دی، یا د هغې اتباع کوونکي جوړیږي ستا دپاره نعمت دی. نبی علیه الصلاة والسلام ارشاد فرمایلی دي نبی علیه الصلاة والسلام نه یو ځای کې ارشاد منقول دی چې ملعون دی هغه سړی چې کم سړی د دینار او د درهم بنده دی. ترمذی شریف کې دا حدیث منقول دی. محدثین فرمایي چې کله هم یو انسان په دنیا کې پیسې ته مال او دولت ته دغه رنګې دې کار ووایي او ټوله ورځ دې پسې منډه وایي، نبی علیه الصلاة والسلام ته څه فرمایلی دي چې عبد الدینار عند الدراهم. دا د دینار او د درهم بنده دی، دی خو د رب بنده دی. رب ورته وایي چې خرج کوه، ورکوه، بخیلتوب مکو، شومتیا مکو، د رب العالمین د حکم پابندي کوه، د رب د حکم اطاعت کوه، د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په سنت ځان متبع کا. که چېرې دی هم د دې خبرې اتباع نه کوي، دی د ځان نه هوښیار جوړوي. نبی علیه الصلاة والسلام ارشاد څه فرمایي دا سړی ناکامه دی، دی سړی ناکامه دی، خسرت دنیا والآخره، په دنیا او په آخرت کې دی به خساره بني. دغه رنګ یو بل ځای کې ارشاد فرمایي نبی علیه الصلاة والسلام ارشاد فرمایي چې د هر امت یو فتنه، زما د امت فتنه چې د اغمال دی. ترمذی شریف کې حدیث منقول دی. نبی علیه الصلاة والسلام ارشاد فرمایلی دي چې کومه فتنه، هغه فتنه چې ته حلال ته نه ګورې، حرام ته نه ګوري، جایز ته نه ګوري، ناجایز ته نه ګوري، او بس ته مال را جمع کې او په دې په ثروت کې او دې په خوشحالۍ کې د دې په سرور کې وي چې رب العالمین ما ته ډېر غټ مال راکړو،
ورځ شپې ته شمیري او ستا خپل د دنیوي مقصد او دنیوي بنیاد تا ځان ته دا ایښي چې احکم الحاکمین ما ته دوره مال دولت راکړی او چرې تا ته دا مطالبه وکړه چېرې چې جومات جوړېږي مدرسه جوړېږي الله په لاره کې میلمانه راغلي دي دی ته اکرام وکړه دا وکړه یا څه نیکه مطالبه یا دیني یا شرعي څه مطالبه درته وکړه بیا به درته څه کي یاره زه خو غریب یم بېګا مې روټۍ ګورې نه ده خوړلې ستا به پیړه خوږ شي وایي 10 روپۍ وله زه ورکړم یو 10 روپۍ وله زه ورکړم حدیث شریف کې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایلی دي د قیامت پر ورځ به داسې بخیل سړی راوستی شي چې کوم سړی په دنیا کې پئی پیسه جمع کوي او په دې غرض باندې چې دا زما د کامیابی راز دی دا زما د کامیابی بنیاد دی په دې باندې زه کامیاب یم زما دنیا کې چې ټول نه زیات مال وي د دغه مال نه ورته الله رب العزت د قیامت پر ورځ یو لوی اجدها یو لوی مار جوړ کړي روایاتو کې راځي چې توق به ورته واچوي د مار توق هغه مال نه به ورته مار جوړ شي او د غاړې ته به ورته واچوي څنګه سړی پانسۍ ګډ ته ځي او توق ورته غاړې ته اچي کېږي همدغه رنګې د غاړې ته به ورته واچوي چې دا ستا مال دی او مصنف ابن شیبه کې راځي چې د بخیل سړي په قیامت پر ډېر د سخت حشر وي چې کم مال نه وته په دنیا کې کم مال دی جمع کوي روپۍ پئی جمع کوي نه صدقه پیژني نه زکات پیژني نه د الله حکم پیژني بس صرف په جمع کولو باندې دی په خپله په نستۍ باندې وخت تېروي وی د محشر پر ورځ به هغه مال الله رب العزت د مار په شکل جوړ کړي د غاړې ته یې ور واچوي وی دی روان یې مړېږي هم نه او هغه مار پیچکونه لګوي څه چل کوي مار پیچکونه لګوي وی د هغې دومره سخت زهر وي چې دله یو ټک ورکړي یو ټک وی دی ایره شي وی الله رب العزت یې بیا جوړ وی دله بل ټک ورکړي دی بیا ایره شي الله رب العزت بیا جوړ وی د قیامت پر ورځ د بخیل دا سزا ده او چې کوم په دنیا کې ورسره محبت کوي په دنیا کې ورسره کم سړی محبت کوي دا خبره یاد ساتئ کم سړی چې مال سره محبت کوي دی به خامخا بخیل وي او چې کله هم یو سړی بخیل شي دغه سزا ځکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم به بار بار دا خبره کوله چې مال د محبت نه ځان ساتئ الله رب العزت ته مال درکړی دی ورکوئ یې خرج کوئ یې لګوئ یې ځان نه یې مخکې لېږئ بل حدیث شریف کې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایلی دی یو سړی په دنیا کې وایي زما مال ستا مال هغه دی چې کوم تا وخوړلو ستا مال هغه دی چې کوم تا واغوستو ستا مال هغه دی چې کوم د ځان دپاره د آخرت نه مخکې کې ځان دپاره یې صدقه کړو او هغه ځای کې د ځان ته جمع کړو ځکه حدیث شریف کې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایلی دی چې عمل دپاره دا قبر چې دی دا صندوق دی دا د عمل صندوق دی یو انسان صدقه کوي خیرات کوي زکات کوي ځان نه مخکې خیر ښېګړه لېږي دا یې هلته ټول جمع کېږي دی چې دې ځای نه لاړ شي ستا چې کوم مال په دنیا کې پاتې پای باندې ستا اولاد ستا بچي ستا نوسي دا ټول پې هغوی پې په خپله جګړې کوي په دنیا کې د میراث مسله اوس خبره غلطېږي بل ته موضوع بدلېږي رانه بل طرف ته ځي وی چې کله هم یو انسان په دنیا کې تقسیم کوي یاره دا مې مشر زوی دی دا مې کشر زوی دی دا مې پابندبرداره دی دا نافرمانه دی دې ته عام کوم دې ته دا کوم او فتنه فساد دی ورته په دنیا کې پاتې کو ته خو لاړې قبر ته دی چې په دنیا کې په کم مال باندې جګړه کوي لګیا وي نو فرښتې به دې اوچتوي او راخلاصوي بل کار به سره نه کوي ولې وجه څه وجه چې ته خو د دنیا نه لاړې تا ورته داسې تقسیم وکړو په داسې فتنه او په مصیبت ته واړول چې څنګه یو شیطان راشي و د شیطانۍ یو خبره وکړي او خلک په جنگ باندې ځکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایلی دی چې هر امت دپاره فتنه ده یو فتنه وي زما د امت دپاره فتنه هغه مال دی قرآن کریم کې الله رب العزت فرمایلی دی ومن یبخل فانما یبخل عن نفسه والله الغنی وانتم الفقراء او بخل چې کوي هغه کس چې کم سړی بخل کوي د خپل ځان سره بخل کوي بل ځای کې ارشاد دی ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله بل هو خير لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامه او هرگز دې هغه خلک خیال نه کوي چې کم کسانو ته الله رب العزت
مال ورکړی دی او په ضروري مواقعو باندې هغه مال نه خرج کوي او د هغې په هغې کې بخیلتوب کوي، کم فضل پې الله رب العزت کړی دی، کم مال او دولت یې ورکړی دی، دی هغې نه صحیح ورته فایده نه اخلي او دی دې دا خیال نه کوي چې دا موږ د ځان دپاره جمع کوو، سختې ورځې به راباندې راځي. او بل ته دا تعلیم ورکوي چې تاسو ولې دا مال ورکوئ، ولې دا پیسې خرج کوئ، ولې فضول خرچي کوئ، حالانکې رب العالمین دی ته مال ورکړی دی به د بل والله الغني وانتم الفقراء، الله رب العزت په خپله غني دی تاسو فقیران یې، الله ستاسو دې مال ته محتاج نه دی. تاسو نه مخکې په امت کې چې څومره امتونه تېر شوي دي هغې کې هم داسې کسان وو چې الله رب العزت ورته مال ورکړی و، الله ورته حکم وکړو چې مال خرج کوي. دا یو بدني عبادت دی، یو مالی عبادت دی، دا مالی عبادت کې راځي. دی به څه وي نعوذ بالله وي الله زموږ مال ته محتاج دی. نو الله ورسره بیا څه چل وکړو، الله رب العزت د قیامت سهره پورې د خلکو دپاره عبرت جوړ کړو. شداد سروې دومره غټې خزانې وي چې په زرګونو اوښان به هغه سره قافلې به ګرځېدې، د هغه خزانو چابیانې به یې ځان سره ګرځولې او د هغه چابیانې چې وي هغه غټ غټ پهلوانان به و، هغوی پهلوانانو به د خزانو چابیانې ځان سره ګرځولې. د وخت پیغمبر ورته ووی چې مال نه زکات ورکوه الله رب العزت د طرفه حکم دی. نو نعوذ بالله نو په جواب کې څه ووی، ولې الله زما مال ته محتاج دی، دا خو زما د مال محنت دی، نو مخکې غریب وم سمندر غاړې ته تللی وم، کاڼي مې لټول، دغه رنګې سره مې ګټل، سره مې راغونډول، ځان دپاره مې دوره خزانې جمع کړي دي. تاسو هم ځان له خزانې جمع کوئ، ځای به درته زه وښیم، لاړ شئ هغه ځای کې ځان دپاره سي ورته محنت شروع کوئ، د الله په لار کې بیا خرج کوئ که نه. الله رب العزت ورسره څه چل وکړو، سره د هغه مال تباه و برباد، د هغې مال سره یې تباه و برباد. نن سبا سړی دا وایي چې زه مونځ نه کوم زه په دې تباه کېږم، د الله هر حکم چې نه منې تباه کېږي. که ته د زکات نه انکار کوې نو هم سر خورې، که ته د روژې نه انکار کوې نو هم سر خورې، که د مونځ نه کوې هم سر خورې. مونږ ټول عبادت نن سبا مونځ پورې محدود کړی، مونږ ټول دین مونځ پورې محدود کړی دی. نن مونږ ټول هر یو د رب العالمین حکم چې دی هغه صرف دوا سلام سره، دوا جنازې سره او دغه رنګې مونځ پورې محدود کړی دی. د رور حق نه پیژنو، د خور حق نه پیژنو، صدقه نه پیژنو، خیرات نه پیژنو، زکات نه پیژنو. دغه رنګې د رب العالمین څه حکم وي، دغه رنګې چې د حج ایام راشي نو د هوښیاران پکې راشي استاد وي که د حج په پیسو باندې یو غریب مدد کومه نو زما حج به زما صحیح ورته حج به وشي، د حج په پیسو باندې د غریب مدد وکړم نو حج ته خو ضروري نه دي که نه، یو غریب سړي کور آبادول دي که نه، ما یې که خیر اوسې خوند مې د رب العالمین چې کوم اطاعت دی حقوق الله کې به حقوق العباد ته څنګه را دننه کړي. یو سړی د حقوق الله په ضمن کې حقوق العباد را دننه کوي، دا بېوقوفه دی. قرباني ایام راشي داسې کې استاد وي ضروري ده چې قرباني وکړي، وي دغه پیسې وي چېرته یو ناوې له ورکړو یا یو واده پې چا وکړو یا څه وکړو نو ثواب به راته میلاو شي. مې د رب العالمین د طرفه درته کوم حکم دی په هغې کې د ځان نه هوښیارتیا کوي. دوستانو عزیزانو ما ته همیشه دا خبره کړې ده چې کله هم دا قاعده کلیه یاد ساتئ چې کله هم د انسان کوم ځای کې عقل کار پرېږدي د هغه ځای نه دین اولنی پوړی شروع کېږي. دا خبره مې چې یادوي نو همیشه دپاره به تاسو نه ګمراه کېږئ. دا خبره مې یاد ساتئ. الله رب العزت د تا په کوم وخت کې کوم څیز حکم متوجه کېږي هم هغه به کوئ، د ځان نه به په دین او اسلام کې شریعت کې او اختیارتیا نه کوئ. که کوئ نو بیا د رب العالمین ته به بیا جواب په آخرت کې ورکوي. بیا به تاسو جواب نه ورکوئ، بیا به د لاس جواب ورکوي. دماغ، خوله، پوزه، سترګې، غوږونه، لاسونه، خپې دا هر څه ته به جواب ورکوي او په جمع مهر ولګي. اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون. تكلمنا ايديهم لاسونه به خبرې کوي، وتشهد ارجلهم ځمکې به د خپې به د باندې ګویي ورکوي بما كانوا يكسبون چې سمه په دنیا کې کوي. نن مسلمان چې ځان د دنیوي تعلیماتو نه خبر ساتي افسوس سره دا دی دوره د دین نه ځان لرې کوي. د دیني تعلیم دپاره د سره ټیم نه وي، دنیوي تعلیم دپاره د سره ټیم وي چې خو د ټولو نه اوچت برانډډ سکول کې دی داخل کی
کسار وختي زی او ماښام نا وخت راځي خیر دی یار ټیوشن ورته ښه ایجوکیشن دی کنه سبق ته ورې دی سبق وایي کنه دی به کامیابیږي دلته کې ستا دنیوي لالچ دی دا پروت دی چې به سبا پروفیسر جوړېږي پی ایچ ډي ډاکټر به جوړېږي ایم بی بي ایس به جوړېږي ایل ایل بي به کوي دغه رنګې وکیل به جوړېږي جج به جوړېږي کمشنر به جوړېږي سی ایس ایس به کوي دا ټول هر څه دا پروسس باندې به پرتې ماته به دنیا ګټي او که چېرې تا د بچي نه دا امید وساته چې زما دپاره صدقه جاریه جوړېږي او تا د الله رب العزت په اسره باندې پرېښودو او ته تربیت د قرآن په ذریعې سره کې دا بچی به ډومبی ستا قدردان جوړېږي دا بچی به ستا څه جوړېږي ډومبی به ستا قدردان جوړېږي دویم به دی الله رب العزت کامیابی د کامیابی به د ده صحیح ورته دنیا کې به داسې کامیابي بل چا بچي ته نه میلاو چې څنګه په دین اسلام کې موږ ته دا راغلی دي چې د پلار به دومره خیال ساتي که پلار د هندو وي بتخانې ته ځي مندر ته ځي مندر ته به نه بوځي واپس د مندر نه کور ته راځي بیا په بچي باندې دومره حق دی چې د کور ته به راولي په دین اسلام خو ستا دومره رعایت ساتلی خو افسوس چې نن والدین د دې خبر ناخبره دي او یاره زما د بچي تربیت زما د بچي مستقبل ټول هر څه په دې کې پروت دی چې دی به سکول ته لاړ شي ایجوکیشن زه خلاف نه یم خو ایجوکیشن کې دومره دخلونه کار اخیستل او د دین نه مخ اړول دا د مسلمانانو کار خو نه دی ستا په سکول کې ستا په ملک کې 1100 جراید او دغه شان رسالې دي درته یو رساله یو اخبار یا یو داسې څه میډیا سیل یا یو څه چینل راته وښیې چې پای کې دین او د اسلام سره ورته د پرچار لپاره خدمت کوي سرکاري سطح باندې شته بالکل نشته وجه څه وجه ما تا صرف او صرف د کلمې بنیاد پورې مسلمانان ما تا صرف او صرف په خوله باندې کلمه وایي بس دا مسلماني زموږ دپاره کافي ده را روان نسل چې موږ پسې کوم راځي هغوی به څه وایي الله دې زموږ والدین وبخښي هغوی به دا کلمه وي هغوی به دا کلمه وي آسان مثال در کوم چې کله په تالاب کې اوبه ولاړې په ځای ولاړ وي څښا شي زر څښا شي جاري وي صفا وي که ستاسو په دې دین کې دا نسبت جاري وي او هغې کې منډه تړله او دغه رنګې ناستې پاستې د هغې سره مینه محبت د هغې کې الفت د هغې سره شوق او ذوق دا جاري وي ستاسو اولاد به دینداره وي او که چېرې تاسو دا وایئ چې موږ دا مونځ اودس کوو دا زموږ ټول دین دی دا تاسو په غلطه باندې الله رب العزت تاسو ته مالی عبادت کم متوجه شوی دی هغې نه ناخبره یې که مالی عبادت کې که زکات راځي زکات د حکم نه ناخبره که مالی عبادت کې صدقات راځي هغې نه ناخبره مالی عبادت کې سرسایه راځي هغې نه ناخبره مالی عبادت کې قرباني راځي هغې نه ناخبره که مالی عبادت کې د بل مسلمان رور خور دغه رنګې میندو خویندو غریبانانو فقراو مساکینو کم حق راځي هغې نه ناخبره که مسلمان ته د بدني عبادت وای د بالکل تیار دی منو عن په سر پسې نه به درته بالکل تابعدار چې بالکل تابعدار لاس په نامه به درته ولاړ او که چېرې دې ورته ووایې چېرې حج ته ځي دوره پیسې به لګي نو ځان به درته هم بیمار کړي کېدای شي کله نه کله پکې یو څو کسان پکې داسې کوي یاره جي زما خو هغه خپه ماته شوې وه زه ګورې دوره سفر نه شم کولی کله به ځان له خپه ماته کړي کله به په ځان باندې جټکي بیماري راولي کله به په ځان باندې مرګو بیماري راولي کله قسم بیماری به ځان دپاره راوباسي دغه رنګې قرآن کریم کې الله رب العزت مسلمان ته واضح ارشاد فرمایلی منافقینو نبی علیه الصلاة والسلام ته څه وي چې ګرمي ده میدان کارزار ته روان یې مه ځئ ډېره سخته ګرمي ده الله رب العزت ورته څه فرمایي قل نار جهنم اشد حرا لو كانوا يفقهون پیغمبر ته دوی ته ووایه چې د جهنم اور ګورې د دین هم سخت په دنیا کې معمولی یخني راشي موږ ټول بیتولې شو معمولی ګرمي راشي ټول بیتولې شو معمولی د رب د طرفه څه حکم راشي په هغې کې د ځان نه هوښیارتیا کوو دوستانو عزیزانو رب العالمین ما ته عبادت دپاره پیدا کړی د خپلې مشروطۍ دپاره ګورې نه پیدا کړی که د قربانۍ حکم راشي بل شی به پکې راوباسو یاره که دا کار داسې شو نو داسې ما ته د رب نه ښه پوهېږي که د حج په دې ځای ته لاړ شو بیا داسې به وشي نه
دا د الله رب العزت څه حکم یا غاټل فیصله. دوستانو عزیزانو، د نننۍ خبرې لب لباب مقصد د بیان داو چې الله رب العزت انسان ته مال او دولت ورکوي دی چې په هغې کې بخیلتوب کوي. الله رب العزت د ټولو نه مبغوث ترین انسان دی. مبغوث ترین پیژنئ؟ ناخوښه انسان دی، خوښې نه دی. د الله رب العزت د طرفه غضب ورته متوجه دی. بل ځای کې راځي اتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم، روایت مسلم شریف کې راځي چې ځان د شومتیا نه بچ کوئ، تاسو نه مخکې کوم قومونو د شومتیا د لاسه تباه او برباد شي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایلی دی چې الله رب العزت په دنیا کې انسان ته دو قسم عبادت ورکړي دي. که بدني عبادت ته مونځ سره ادا کوي، روزې سره ادا کوي، دغه رنګې یو بل حکم روزې سره ادا کوي، او مالی عبادت دی به زکات ورکوي، قربانی به ورکوي، دغه رنګې نور چې څه په څه څیز کې مال لګي هغه د مالی عبادت دی. دی که په هغې کې شومتیا کوي نو بل ته تربیت ورکوي، بل ته دا ورکوي چې مړه ته پیسې په دې کې څه ته ورکوي، ته خو په دې خرابېږي، ته خو پې دوکه کېږي، ته به سبا له څه چل کې، بچي به دې لوږې تندې نه مري، دا به څنګه چل کېږي. د ده په ذهن کې دا ورته نه راځي چې دا کم مال راته الله راکړی دی، کم سبا دپاره یې راته مال راکړی دی، هغې سبا دپاره مې ولې الله نشته. الله رب العزت دې موږ تاسو له په دې باندې عمل کولو توفیق را نصیب کړي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.